بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو، په تیرو سبقانو کې موږ د الفابیټس هغه سبقان ویلي وه چې هغه د مفرداتو سبقان وه، چې الفابیټس د څه شي اواز ورکوي او الفابیټس خپل ساوند یې څه شي دی او الفابیټس پر څو قسمه باندې دي چې هغه کانسونینټ، سیمي واول یا واولز، دغه مې درته ښوولې وه. دوستانو الله دې وکړي چې تاسو هغه زده کړي وي سره د خپل اکزامپله، د هر حرف سره د هر لفظ سره ما اکزامپل درکړی و، مثال مې درکړی و، د هر مثال سره مې معنا درکړې وه. دا د دې دپاره چې د الفاظ تاسو ته هر ګړی تیریږي، ستاسو هغه معنا او الفاظ زده کېږي، بیا چې جملو ته داخل سو د هغه الفاظ کې استعمالوو نو تاسو به بیا د هغه لفظ معنا ستاسو یادول نه غواړي. په نن سبقه کې موږ راځو مرکباتو ته داخلیږو. په مرکباتو کې بعضې د الفاظ هلته په مفرداتو کې پاته سوي وه چې په هغه کې لکه د خا یا د غین یا د شین یا د چ یا د ژ دا اوازونه هلته نه وه. دا اوازونه به هم دلته په دې مرکباتو کې پیدا کوو. او بل مرکباتو کې دا کار کوو چې هلته سی مطلب د کاپ اواز کوي، دلته یې راولو چې اواز د خپل حالات څخه بدلوي که نه، یا جی هلته د ګاپ اواز کوي دلته خپل حالات څخه اواز بدلوي که نه، چې نن موږ مرکباتو ته داخلیږو د هغو څخه دا کار اخلو. دا د ګرامر یو قانون دی. د ګرامر په قانون کې سی لفظ په سی پسې که په درې الفاظو کې یو لفظ رالی، ای آی وای، ای آی وای، په دې درو کې که هر لفظ په سی پسې رالی دا سی بیا د سین اواز کوي، بیا د کاپ اواز نه کوي. اگزامپل یې چې دی په سی پسې که چیرې ای راله، مثال لکه فیس ویل کیږي و مخ ته، دا د انسان مخ چهره دې ته څه ویل کیږي؟ فیس. په سی پسې که آی رالی بیا د سین اواز ورکوي، لکه سیټي ویل کیږي و ښار ته، ښار چې موږ وایو دا شهر دی یا شهر دی، دې ته ویل کیږي سیټي. دریم مثال د وای دا که په سی پسې وای رالی بیا دا دغه سی اواز د سین کیږي، د سین اواز ورکوي، لکه سایکل سای. ګوره دا د سی د سین اواز وکي. په څه وجه باندې چې د ګرامر قانون ورته متوجه سو، دا درې حروف یې تا ته در وښوه چې که په سی پسې ای راله یا آی رالی یا وای رالی دی به د سین اواز ورکوي، د کاپ اواز نه ورکوي. دوستانو دا مثالونه د هر لفظ مثال اکزامپل زه تاسو ته درکوم، دا تاسې په خپله کتابچه کې دغه لفظ انګریزي لیکئ او لاندې پښتو معنا ورته لیکئ چې تاسې په پوهیږئ. بیا په راتلونکي کې چې موږ جملو ته داخلیږو بیا به تاسو ته وسایي وي، اساني به وي درته. او په سی پسې که اچ رالی، سی ده اچ پسې رالی بیا دغه سی د چې اواز کوي، چې لکه چیلډ ویل کیږي و کشنې ته، ماشوم کشنی دې ته چیلډ ویل کیږي، چیلډ ماشوم کشنی. ګوره دلته سی اچ رالی د چې اواز یې وکړي، چیلډ وکړي. او په سی پسې که کې راله، که کې ستاسې په یاد وي سی ځان ته د کاپ اواز کوي، کې ځان ته د کاپ اواز کوي، دلته دواړه سره یو ځای سوله بیا به دواړه د یوه کاپ اواز کوي، د دوه کاپو اواز نه کوي. لکه څنګه؟ لکه لاک LOCK، لاک ویل کیږي قلف ته، قلف تاله، قلف دې ته څه ویل کیږي؟ لاک. دا به داسې نه وایاست چې لاکک به یې نه وایه، لوکک دوه اواز نه ورکوي، یو اواز ورکوي، لاک. یا هغه معنا چې وانخلي په هغه تیر مثال کې که ستاسې په یاد ولو لوک ویل کېدل کتلو ته، او دا چې دی دا قلف ته وایي، دا لوک هغه LOK لوک کتل ته وایي، لاک قلف ته وایي، تاله. او په سی پسې که چیرې آی ای که په سی پسې راله دغه سی د شین اواز ورکوي، لکه مثال ته ګورئ پوزیشن دی، پوزیشن ډاکټر ته ویل کېږي، پوزیشن ډاکټر معالج علاج کوونکی، پوزیشن دې ته ویل کېږي. ګوره دلته سی آی ای د چا اواز وکړي؟ شن پوزیشن. او ډي په ډي پسې که یو راله
کېدای شي د جیم آواز وکړي په ډي پسې یو ډي یو که دا دوه سره یو ځای سوه کېدای شي د جیم آواز وکړي لکه ایجوکیشن مثال ته ګوره ایجوکیشن ایډوکیشن به نه وای ایجوکیشن د ډي د جیم آواز وکړي دلته ایجوکیشن ایجوکیشن ویل کېږي زده کړه ته یو څوک وي چاته وایي ستا زده کړې څونه دي نو به څنګه ورته وایي ستاسو ایجوکیشن څومره دی ایجوکیشن دا د جیم آواز یې دلته وکړي ګوره اکثریت کې کېدای شي بل آواز هم وکړي نو دا د جیم آواز هم یو وخت جیم ولاړېږي د ډي څه دا د یو په وجه باندې او جی که ستاسو یاد وي جی د ګ په آواز کوي ګ ګ ګ د ګ په آواز یې کوي نو نن جی په جی پسې که ای راله آی رالی وای رالی ګوره ای آی وای هغه قانون دی چې سی ته کم قانون مقرر سو په سی پسې که ای آی وای رالی هغه د چا آواز یې کوي د سین آواز یې کوي په جی پسې که ای آی وای ای آی وای که دا پسې رالی د چا قانون مقرر دلته به دا جی د جیم آواز کوي د ګ په آواز بیان نه کوي دا په دې وجه باندې چې دا قانون د ګرامر دا قانون دی چې په دې پسې په جی پسې ای رالی یا آی رالی یا وای رالی دی به بیا د جیم آواز کوي لکه پیج 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 لکه پی ای جی ای پیج 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 ویل کېږي و صفحه ته مخ ته مخ صفحه د کتاب یو مخ یا د کتاب صفحه د کتابچې صفحه دې ته چې ویل کېږي پیج پیج دغه جی د جیم د ګ په آواز نه وکړي د چا آواز یې وکړي جی د جیم آواز وکړي په دې ځای کې او په جی پسې که آی رالی بیا د جیم آواز کوي لکه میجک 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 ویل کېږي جادو ته جادو ای څوک په چا باندې جادو کړي هغه ته چې وکړي میجک جادو نو هدا د چا د آی په وجه باندې د آواز بدل شو د چا آواز یې ورکړي د جیم آواز یې ورکړي مخکې آواز د ګاپ میګک نه ویل کېږي میګک ورته ونه وایي میجک او په جی پسې که اچ رالی دا د غین آواز کوي وینې کېدای شي د بل شي آواز هم وکړي د ګاپ آواز هم اجرا کړي خو دلته د غین آواز کوي ځکه په انګلیسي لفظ کې غین نسته نو دلته موږ استعمالوو د غین پر ځای باندې جی اچ لکه څنګه لکه غني 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 په انګلیش کې څنګه ویل کېږي غني 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 موږ چې انګلیش کې غني لیکو دا رقم به لیکو یا په انګلیسي کې اوس افغانستان نشي ویل کېدلی دغه به په چا باندې کې په جی اچ باندې به لیکو افغانستان افغانستان ګا ګا ګور د دلته د غا افغا پر ځای باندې ګا رالی افغانستان په جی اچ باندې موږ لیکو افغانستان ځکه په انګلیسي کې غینستان نه انګلیسي لفظ کې غین نه استعمالیږي د غین پر ځای باندې ګا پیدا کیږي نو دلته چې جی اچ سره رالو د غین आवाज وکي افغانستان دا رقم به لیکو کې پکې پسې کستاسي په یاد کې خپل د کاپ आवाज کوي پکې پسې ک اچ رالی دلته دغه کې د چا आवाज کوي د خا आवाज کوي خې که اوس موږ لیکل موږ به څنګه لیکو اوس خان دی خان موږ څنګه لیکو کې اچ ا ان کان کان خان و پر دا رقم باندې موږ لیکو ځکه په انګلیسي کې خې نسته د په کې اچ باندې دا خا ادا کیږي کان موږ اوس خان خان ادا کوو دلته به څنګه ولیکو کان کان دا د انګلیسي هغه الفاظ دي چې په انګلیسي کې موجود نه دي موږ په پښتو یا فارسی یا عربي کې ضرورت ورته لرو اس دوستانو په انګلیسي کې شین نسته په اس پسې کچيري اچ رالی په اس پسې اچ رالی دلته ورته ګوره په اس پسې ک اچ رالی اس اچ دا د شین आवाज کوي لکه څنګه لکه شیم 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 یا شیم شیم هلته الفاظ چې دي یو امریکایي انګلیس دی یو برطانوي انګلیس دا دواړه کې چې دي لږ سفر کې راځي شیم یا شیم دواړه صحیح دي دا شیم ویل کېږي و چاته و شرم ته شیم 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 شرم پلانې و شرمېدی څنګه شرم یې وکړي شرم شرم به موږ څنګه لیکو شیم شیم
دا اس اچ دلته د شین اواز وکړي او په اس پسې که چیرې آی او راله هلته په تیر کې آی ای راغلی وه آی ای د شین اواز کوي دلته که چیرې په اس پسې آی او راله دلته به بیا د ژ اواز کوي ژ لکه ویژن مثال ته وګوره ویژن لیدلو ته وایي لکه موږ وایو ټلویزیون د ټلویزیون ټلویزیون دا څنګه وایو ټلویزیون د لرې څه لیدل د لرې ځای لیدل ټلویزیون دا رقم لیکل کېږي ورته وګوره ټلویزیون دلته دا اس آی او دې د چا اواز وکړي دې د ژ اواز وکړي او په پی پسې که اچ رالی دا د غټې فی اواز کوي فی اواز نه کوي ګوره پی ده اچ پسې رالی پی اچ پی د پی اواز نه کوي ده فی اواز کوي فی لکه الفابیټس دا په څه وجه باندې د فی اواز وکړي ځکه اچ پسې رالی په دا وجه په دا قانون باندې هر ځای که دا رقم و د په پی پسې اچ راغلی و په پی پسې اچ راغلی و دا د چا اواز کوي دا د غټ فی اواز کوي او ټي په ټي پسې که اچ راغلی و ټي اچ دا کېدای شي د دال اواز وکړي د دال اواز لکه ورته ګوره فادر د دال اواز وکړي مادر برادر ګوره دا فادر پلار ته ویل کېږي فادر پلار مادر مور برادر ورور ته ویل کېږي دا الفاظ دي تاسې د ځان سره لیکئ دا مثالونه زه در کوم نو دوستانو کېدای شي نور اوازونه هم وکړي که چیرې موږ ته موقع میلاو سو په راتلونکي سبقانو کې در 2 سبقانو پورې زه تاسو ته ضمانت در کوم چې تاسې به انګریزي مکمله ویلی سي خط وینې کم الفاظ چې تاسې یاد کړي دي هغه الفاظ خو مې یاد کړي دي کم سبقان چې تیر شوي دي دا که تاسې زده کړي وو مکمل به تاسې د انګریزي اخبار وي ورځپاڼه یي د انګریزي دا به تاسې مکمله ویلی سي که مې چیرې ویلی نه سو 2 سبقان لا نور درته وایم که مې چیرې ویلی نه سو بیا زه پر تی باندې دا اعتراض لرم چې تاسې سبق نه دی زده کړي ځکه زما سره دلې موجوده داسې شاګردان شته چې هغه دغه سبق چې تاسو ته زه وایم هغه ته هم دغه سبق وایم هغه به کولی سي انګریزي به ویلی سي خط مکمل نو بیا ستاسو څخه هم زه ګیله لرم دوستانو خوشحال او جوامړ د اوسئ خپل سبقان په ښه خوشحالي سره در تېروئ په ښه خوشحالي سره یې وایاست کوم مثالونه اگزامپل زه در کوم هغه په خپلو کتابچو کې ښه په ترتیب سره لیکئ د 2 سبقانو څخه بعد بیا موږ جملاتو او ګرامر ته داخلیږو زمانو ته داخلیږو الفاظ در زیاتومه ځکه چې تاسې کې ولد سواست خط ووایئ او خط کې بعضې الفاظ راځي دا تاسې ووایاست نو بیا په دې کې تاسو ته اساني راځي د سبقانو د نورو او یو شی مې درته